بسم الله الرحمن الرحیم. عتیق الله درینوري یم. یو ځل بیا د کرکټ د اشنایي لړۍ ده. نننی درس شروع کوو. نن زموږ موضوع ده په ډور کې. غواړو چې دې کمانډ کې نن یو څه خبرې وکړو. ډور دپاره اول باید موږ سره یو دیوال موجود وي. راځو دې پلان نه علاوه بیرون چېرته کار کوو. دلته اول دیوال جوړوو. دیوال جوړولو مخکینۍ طریقه موږ یاده کړې وه چې دیوال باندې مو کلیک وکړو. اوس راځو په صفحه کې یو کلیک اخلو. موږ د کمانډ شروع شو. بیا په کومه خوا چې غواړو دیوال جوړ کړو هغه طرف ته خپل پوینټر ته حرکت ورکوو او کولی شو ټول په سکرین باندې د ماوس په حرکت سره ورته انتخاب کړو. څنګه کې دغه وینډوز کله راشي دې کې موږ ته ټول ښیي او کولی شو خپله د کیبورډ په واسطه رقم ورته داخل کړو. 5 متره دیوال هم جوړ کړو. دا دی راغی. اوس غواړو دې کې دروازه ودرو. دروازې دپاره هم هماغه زړه طریقه ده. په دې ډبل کلیک کوو. دا سیټنګ د دې راخلاصېږي. کولی شو دا کلیک کو هم همدا سیټنګ بیرته راخلاصېږي. په دروازو کې دلته مختلفې دروازې دي. په ډورز کې بیا میټل ډورز دي. دا فلزي دروازې دي. اوپننګز که غواړو دروازه نه یوازې دیوال کې خالیګاه جوړه شي. دا د خالیګاو شیپونه دي، ډیزاینونه دي. دا یو قسم دروازه ده چې په مرکزي نقطې نه دا حرکت کوي، څرخیږي، همداسې دوراني دروازه ده. دلته نور قسم دروازې دي. دا ټول مونږ دې نه استفاده کولی شو. د ټولو د ځای پر ځای کولو یا نصبولو یوه طریقه ده چې هغه اوس کار کوي. فرض مثال دا دروازه زمونږ په کار ده. په دې هم کلیک وکړو. که د دې په اندازو کې څه تغیرات راولو دې ځای نه پریویو اینډ پوزیشنینګ کې ګورو. دلته دیوال کې خالیګاه ټوټل څومره ده؟ 90 سانتي. موږ غواړو دا 1 متر کړو. د دیوال ارتفاع زموږ په کار ده. د دروازې ارتفاع زموږ په کار ده. فرض مثال 2 متره او 80 سانتي. دا هم انتخابو. دا یې د 0 نقطې نه ارتفاع ده. کله چې زموږ دروازه سره رقم اندازه کې فرض مثال که د ځمکې نه زموږ کرسي جګوي بیا د کرسۍ د اندازې په مطابق دا ارتفاع انتخابو. دې نه علاوه دا پیرامیټرز دی. دې کې د دروازې ټول سیټنګ دې ځینه کېږي. دا ټول دې کې مهم مونږ ویلو میټیریل دی. غواړو دروازې مواد تغییر کړو. دا اوس ټول لرګی دی. که غواړې چې دا بل څه تغییر کړو فقط په دې هر یو خانه باندې کلیک کوو او دې ځای نه ورته مواد انتخابو. فی الحال دغه مواد پکې انتخاب شوي دي. کینسل کوو. دا دې سره کار نه لرو. نور اضافي سیټنګز دې ځای نه بدلیږي. دا د سایز سیټنګز دي. دا وړاندې موږ هغه کار کوو کوم چې ډېر مهم. فرض مثال دا دروازې پله زموږ سره رقم په کار ده. دا سټایل دی. دې کې چې کوم یو زموږ خوښ شو هغه ورته انتخاب. فرض مثال زموږ دا پله په کار ده. دلته دی هینډل. دې کې کوم یو چې زموږ هینډل په کار وي هم هغې نه استفاده کوو. په هغې کلیک کوو او راځي. دا زموږ کلیک شو. د هینډل پوزیشن کوم ځای کې هایټ ارتفاع دروازې په منځ کې بیخ کې سر کې دلته ورته اندازې ورکړو. فرض مثال 1300 یعنې 1 متر 1.5 سانتي ارتفاع باید ولري. نور اضافي سیټنګز دلته یې اوپننګ انګل 2D اوپننګ انګل او 3D اوپننګ انګل. یعنې که دا دروازه زموږ هلته ځای پر ځای شي باید څومره خلاصي. دا اوس وګورئ 90 درجې ده. که موږ وایو چې یاره 45 درجې دلته ورته 45 ورکوو نو هلته بیا موږ ګورو چې څومره دی 45 دی یا 90 دی. اوس دلته موږ 45 ورکوو. دا دروازه چې کله پلان کې ځای پر ځای کوو دا به دې ځای پورې خلاصه شوي. دې نه علاوه